अस्सलाम वालेकुम څنګه له خیر دی امید لرم تاسو بخیر خیریت سره وئ. زه نن تاسو ته د سولر د ډایوډو طریقه ښیم چې ډایوډ یې به څنګه لګي او ډایوډ کو تاسو سره د میټر نه یې په کور کې او ډایوډ چې کوه چې یاره ډایوډ به شارټ څنګه ګورو او د ټیک به څنګه پته لګي. زه تاسو ته بغیر دغه نه میټر نه د ډایوډ طریقه ښیم چې ډایوډ به څنګه چک کوئ او د دې به پته راته څنګه لګي چې یاره زموږ د سولر د ډایوډ یې شارټ شوي دي. نو دا چې کله تاسو بیټرۍ له تارونه وروړئ او ماښام یې د شپې د تیاره کې نو دې له به دا به نری نری سپارکینګ کوي. نو چې سپارکینګ یې کوو نو تاسو به پته ولګي چې یاره دا ډایوډ یې شارټ دي او د ورځې خو چې کله غرمۍ او ډایوډ له کرنټ وروړئ نو خامخا نری نری سپارکینګ کوي. خو د دې پته ډېره زیاته په تیاره کې لګي او چې کله نور نه وي او بیټرۍ له تاسو کله دا تار وروړئ نو دا به نری نری سپارکینګ کوي نو بس تاسو د شیشې ډایوډ یې شارټ شوي. زه تاسو ته دا اوس ښیم چې یاره ډایوډ به تاسو څنګه په بیټرۍ باندې چک کوئ. اوس زه بیټرۍ چک کوم. دا د سولر تارونه دي، دا ګرم تار دی او دا یخ تار دی. د بیټرۍ هم دا ماینس دی، دا یخ دی او دا پلس دی، دا ګرم دی. نو کله چې د شپې په تیاره کې غرمه نه او ستاسو بیټرۍ دا ټرمینل یې کله درې کوي، دا کلیپ یې درې کوي او دا دې له تاسو داسې وروړئ او دا سپارکینګ کوي. دا سپارکینګ نه دا قسم سپارکینګ ہے. دا سپارک چې دا سپارک کله د شپې سپارکینګ کوي نو دا بس تاسو د سولر ډایوډ چې کومې دي نو دا به شارټ وي او د ورځې کله دا سپارکینګ کوي نو دا د ورځې خو بیټرۍ چارج کېږي نو دې وجې نه دا سپارکینګ نری نری سپارکینګ کوي. دا چې کله الټه ولګوي بیا ډېر زیات سپارکینګ کوي، دا پلس ته ولګوي او دا ماینس ته ولګوي نو بیا دا سپارکینګ ډېر زیات کوي خو غلطي یا خو ډایوډ یې ډزۍ کول ورته نه دا غټ سپارکینګ دی خو دا الټه دي. نو دا کله صحیح تاسو ولګوئ او دې د شپې سپارکینګ کوو دغه شان نری نری سپارکینګ یې کوو نو دا ستاسو د بیټرۍ په خپله سکي واپس په بیټرۍ ډول کېږي په خپله. نو دا به ستاسو د سولر دا ډایوډ چې کومې دي دې ته وایي ډایوډ. نو دا ډایوډ چې کله شارټ شي نو دا به شارټ او صحیح څنګه ګورئ. دا اوس زه تاسو ته په دې بیټرۍ باندې چې کوم چې یاره شارټ به څنګه پته لګي او د روغ به څنګه پته لګي. دا تارونه به دغه ته ولګوئ بیټرۍ ته، دا یخ تار دی، دا ګرم تار دی. دا به دې ته ولګوئ، دا به راوالئ ګرم او یخ تار. په دې کې دا سپین تار چې دی دا سپینه پټه پکې تل دا اودي تار دی، سپینه پټه پکې تل دا ما دې ګرم ته ولګوه او دا اودي تار چې دی دا دې یخ ته ولګېد. اوس په ډایوډو کې ګرم او یخ چې دی نو دا داسې وپېژنئ چې ګوره دې کې دا سپینه پټه تل ده په دې ډایوډ کې دې سر کې نو دا سر یې ګرم دی دا تار او دا طرف تور دی نو دا یې ارت دی، دې ته ارت وایي، دې ته ګرم وایي. ټیک شو، پلس ماینس. نو اوس چې کله دا ارت چې دی نو د ارت سره ولګي او دا ګرم تار چې دی پلس تار چې کوم دی دا د ګرم تار سره ولګي نو دا به بیا سپارکینګ نه کوي. نو دا ډایوډ نوی ډایوډ دی، دا ټیک دی. ټیک شو. دا چې کله الټه کې دا تارونه دا ګرم تار د یخ ته ولګي او دا یخ تار دی ګرم ته ولګي نو دا بیا سپارکینګ کوي. دا به سپارکینګ بیا کوي. دا نو دا اوس الټه دي. نو دا ډایوډ چې کله ټیک او دا خراب پته لګي نو دا چې تارونه د الټه کې چې دا یخ ته شي ګرم ته شي چې کله سپارکینګ نه کوي نو دا ډایوډ ټیک دی. ټیک ده. چې کله دا سپارکینګ کوي نو دا ډایوډ به شارټ وي. اوس کوم ډایوډ خراب یا به څنګه چک کوئ. دا د سولر خراب ډایوډ دی نو دا به داسې چک کوئ ارت ته ولګېدو او ګرم ته ولګېد نو دا سپارکینګ نه کوي. بیا کو دا الټه هم کې دې سیټ ته دا ولګي او دا دې سیټ ته ولګي بیا هم سپارکینګ نه کوي. نو دا مکمل کټ شوی دی، نه دا په دې سیټ سپارکینګ کوي او نه په دې سیټ سپارکینګ کوي. نو دا ډایوډ چې دا خراب دی، دا بس درې کوي او نوی ډایوډ چې کوم دی دا نوی ډایوډ دغه طریقه باندې چک کوي بس دا به ورته ور ولګوي. اوس د دې لګولو طریقه درته هم زه ښیم، دا اسان طریقه ده. د دې دا یو سر به هم داسې راواړوئ را کونډه به یې کوي، دا بل سر به یې سره کونډه کوي، لاول به دې ټیپ نه به دا درې کوي. دا ډایوډ شو. ټیک ده. دا به په لاس باندې هم راوړي او په ګوتو باندې هم راوړي، اوس نرم سیم دی. دا به داسې راواړوئ، د دې نه بیا کوم اوږده سرونه دي دا به ترې کټ کوي.
دواړه به دې کټ کړئ دا طریقه ده نو بیا به دا راواله یا سولر دې کې به اوس طریقه وښیم په دې طریقه باندې به دا ولګوئ دا ټول پیچونه به کولاو کړئ دا په دې کې ته یو اهم طریقه بله ښیم کم ډایوډ چې صحیح ډایوډ وي نو په دې کې ګوره دا نښه نه کېږي ټیک ده کاویه پکې نښه نه کوي اوس چې کم دیسي ډایوډ دي که نه نو په دې کې چې دا کاویه کله ګرمه کې او پې کرښه واخې پلسټیک دی که نه دا یې دې کې نه کرښه والی کېږي ټیک ده دې کې هم کرښه والی کېږي دی نه دا یې کرښه پکې والی کېږي ټیک ده کم چې صحیح ډایوډ دی نو په دې کې کرښه نه والی کېږي ګوره ورته چې هر څومره دا کاویه راکاږي نو دې کې کرښه نه والی کېږي دی نه هغه شان ورته اوس دی ورته ګورئ څومره ټیټه پسې راکاږي دا به کلکي دا دې کې کاویه نه ننوځي او دا کم یو چې بیکاره دي ته ګورئ کش پرې راکاږه معمولي یې پلسټیک دی نه مخ سره یې کاویه پکې ننوځي ته ګورئ دا بیکاره دي داسې فالتو لګي دي دا کار نه کوي دی نه دا یې دې کې دا کټ ځګونه راځي دا یې نو چې تاسو ته پته لګي چې اصلي ډایوډ کم یو دی او هسې فالتو ډایوډ کم یو دی ډي سي دا ګورئ کم چې اصلي ډایوډ دی نو دې کې دا کرښه بالکل نه والی کېږي نه کاویه بس څومره راکاږي ګرمه ده خو دې کې لږ دا ننوځي نه دا کاڼی دی بالکل دا پلسټیک دی دې کې دا دغه ننوځي نو چې کوم فالتو ډایوډ وي نو تاسو ته په کاویه باندې هم پته لګېدی شي چې یاره کاویه در سره یا ګرم سیخ در سره هغه پکې خواب کوئ نو هغه کې به ګرم سیخ ننوځي او چې کوم اصلي ډایوډ وي نو په هغه کې ګرم سیخ نشي ننوتی هغه ډېر سخت وي هغه بالکل ماتېږي خو کاویه پکې نه ننوځي نو په دې طریقه باندې به تاسو اصلي دیسي ډایوډ هم پېژنئ او خراب او روغ پکې هم په دغه طریقه پېژنئ مین ډایوډ دا لومړني قطار وال دا دي دا کوم چې یو ډایوډ لګېدلی دا ګورئ داسې را درې کړئ دا را درې کېږي دا نه دا هر یو بیل بیل را درې کېږي په دې طریقه داسې په دې طریقه را درې کېږي بېرته په دې طریقه لګي نو مین دا قطار شو او یو دا قطار شو دا ډایوډ یې بدلوئ دا خرابېږي او دا خرابېږي دا پنځه ډایوډ یې دا نه خرابېږي ټیک ده خو په دې کې غټ احتیاط کوئ دا سپینه پټه چې کومه ده نو دا د پلس سایډ چې کم ګرم سایډ دغه ته راولئ ښه دا په دې طریقه لګي او دا غټې ډایوډ یې په دې طریقه را درې کېږي دا ټول یو را درې کړه ټول را درې کېږي دی او بېرته ورلګي هم په دې طریقه باندې لږ غونډه کې را کونډه کې نو بس ډایرکټ راوځي نه په دې طریقه باندې دا ټول را درې کېږي دا مین ډایوډ نه راچوت کړي دا نو دا پنځه ډایوډ دي چې دا پنځه واړه دا بدلول د ضرورت نشته دا ډایرکټ لګېدلي دي دې ته ضرورت نه دی بدلولو دې طریقه به ټولو باندې به بېرته دا خپل پیچونه ټیټ کړئ دا طریقه ده آسان کار دی دومره مشکل کار نه دی بس خپلې سولر یې په خپله په کور کې ټیک کوئ ضرورت په مصري ته نه راځي چې تاسو یو بل ته وایئ چې راشه او ماله سولر ټیک کړه او ډایوډ یې خرابې کړي دي څنګه به بدلوم دا ویډیو چې څوک وګوري نو هغه په خپلې سولر یې په خپله ټیک کولی شي اسانه طریقه ده دې طریقه باندې دا بېرته ټیټ کړئ دا ټول ورپسې بند کړئ دا وشو